چرواکي وایي په لوګر کې د طالبانو د ماین جوړولو کارخانه له منځه وړل شوې او فاریاب چرواکي وایي په هوایي حملو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي. لیدونکو سلام ستړي مشه پام وکړئ دوه ډیرو مهمو خبرونو ته. افغان چارواکو په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو د یوې کارخانې د کشف او له منځه وړلو خبر ورکړی. د 203 تندل قرو اردو ویان د ایمال محمد رسنیو ته په یوه غږیز پیغام کې ویلي چې په دې اقدام سره یې د لویو امنیتي ننګونو مخه نیولې ده. محمد زیاتوي تېره شپه کماندو ځواکونو د لوګر ولایت د مرکز اړوند د سپیس په سیمه کې د هدفمندو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو هغه کارخانه کشف او له منځه وړي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پلچکونو او ټولګټو تاسیساتو د ورانولو په موخه یې پکې ماینونه جوړول. او امنیتي چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي. د 209 کلو اردو ویلي افغان ځواکونو دغه هوایي حملې پرون مازدیګر په المار ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه پوسټه کړې دي. د دې کلو اردو ویان محمد حنیف رضایی په دې اړه رسنیو ته وویل په دې حمله کې 8 تروریست طالبان وژل شوي. د دوی یو چیک پاینټ یو کوریا چې د سړک پر غاړه و له منځه وړل شوی او په دې هوایي حمله کې 3 موټر سایکلونه هم په بشپړ ډول سوځول شوي دي. د فاریاب د المار ولسوالۍ نه امن ولسوالۍ ګڼل کېږي چې وخت نه وخت د طالبانو د فعالیت راپورونه ورکول کېږي. په قطر کې د سولې لحاظو سره په افغانستان کې د جګړې ښکې لوري یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلو اړولو ادعا کوي. لیدونکو له ملته مننه ښې چارې.